لیکن نن تاسو د وابیانو لیټر او کتابونه وګورئ، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې بس وایي وی دا د قرآن مخالف او دا د یو مولانا صاحب د کابل په جیل کې سو کال جیل تیر کر اخلاص شنو بیا ملمو مونږ سره حکایت کو وی جیل کې را سره واب کیو نو ما داسې خپل بستر سره داسې پرده راخکلی و ځان مې په خوب واچو دا خپلو کې لګیا دي خو دوی دا ګمان دی که دی وده دی وی دا یو ورته وایي چې دلته پېښور کې یو ملا دی شیخ حمید الله صاحب نوم دی یار هغه دومره تکړه دی چې هغه ولس ځایه دا ثابته کړي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرآن مخالفت کړي او دا د قرآن دشمن ټول وایي استغفر الله. نو دا دویم ورته وایي چې د دې امین الله صاحب یو شاګرد دی هغه دنم تکړه دی او هغه پنځه ځایه دا ثابت کړي دي چې حضرت عمر فاروق صاحب هم د قرآن مخالف خبرې کړي دي. تر دې حده پورې د دې هغه زبان درازي را رسېدلې ده او د هغه خبرې نقل په دې هیئت او شکل باندې دی کوي او دې کې څوک شک ونه کړي چې داسې بنۍ شوي دا به د ملا صاحب ځان نه ویلي ځکه چې باقاعده د دغه امین الله کیسټې په دې موضوع باندې ملاویږي چې پاغي کې دا ویلي دي چې عمر فاروق صاحب 52 ځای د قرآن او سنت خلاف فیصله کړي. نو زما معززو دا عقیدوي اختلاف سره بابو کوي دا عمل اختلاف پسې مزي که زمونږ او د دې د عقیدې توفیر نه وي او یوازې د رفع الیدین او د امین بالجهر موضوع وي نو مونږ به اعلانونه کړي وي چې اعلانا رفع الیدین هم کوي امین بالجهر هم کوي زمونږ په دې نظام نه روانه چا سره طرف الیدین ولي کړي خو دوه مذهبونه دي 1200 کال کېږي لګیا دي کوي مانځ کې اشاره دی ولي کړي دي زمونږ د بازي مولیانم دې خبرو ته زور ورکی کنه عوام امیانو زین کې داراشي کې نه غټه گمراهی ده دسه گمراهی خو نه و د خود صحابه د زمانه اختلاف و یو صحابي عبد الله بن عمر سے رفع الیدین کول عبد الله بن مسعود رفع الیدین نه کول